بسم الله الرحمن الرحیم. لسم درس ته ښه راغلاست درته وایم. نن ورځ به موږ او تاسو په دې باندې بحث وکړو چې څنګه موږ تاسو د خپل انتخاب شویو شاخصونو دپاره موږ ډیټا جمعواري کړو. لکه څنګه چې مخکې ما ویلي وو چې په هر ارګنایزیشن کې د ایمني ډپارټمنټ په سطحه باندې باید یو پلان جوړ شي او هغه باید په انالیټیو شکل باندې وي. نو په همدې اساس باندې دغه شپږ سټیپونه باید طی مراحل شي چې څه موږ تاسو وکولی شو یو ښه ایمني پلان جوړ کړو. نو نن ورځ زموږ تاسو موضوع چې دغه په دریم سټیپ باندې ده، ځکه چې موږ تاسو لومړنی او دوهم سټیپ په مخکنیو درسو کې ټول بشپړ کړئ. نو په دریم سټیپ کې موږ تاسو موضوع ده ډیټا کلیکشن. دمخه چې دې ته راشو چې څنګه ډیټا کلیکشن وکړو، په کومو میتودو باندې مخته ولاړ شو، کوم میتود ګټور دی، کوم میتود خپل تاوان لري، مثلا ځینې میتودونه چیرته مفید وقت کې کوم قیمتي دي یا مثلا کوم ارزانه تمامي. نو څو یو څه اصلاحات چې دا اصلاحات ډېر زیات مهم دي او دا په د ډیټا کلیکشن کې د ډیټا کلیکشن برخه کې موږ تاسو د دوه اصلاحات سره سر و کار لرو. اول ترم یا په حساب باندې اصطلاح چې دغه ډیټا ده. ډیټا چې ته وایي، ډیټا د معلوماتو یوې برخې ته وایي. یعنې هغه کیدای شي کوانټیټي وي. کوانټیټي ډیټا موږ تاسو مخکې ویلې وه چې کوانټیټي ډیټا هغه ډیټا ده چې هغه په نومریک پرسنټیج یا په ریشیو باندې اندازه کیږي. او یا کوالیټیټي وي، لکه سټسفکشن ده یا مثلا فیلینګ چې خلک څه احساس لري تا د پروژې په برخه کې، یا دا وي. یعنې ډیټا د معلوماتو یوې ټوټې ته وي، هغه کوانټیټي وي او که کوالیټیټي. د کوانټیټي مثال 15 کیلوګرامه پر اگزامپل د یو مثال دی، او د کوالیټیټیو satisfactory project, satisfaction of project یا satisfactory project to be implemented. نو دا لومړنی اصطلاح شوه. دوهم اصطلاح ډیټا کلیکشن میتود دی. ډیټا کلیکشن میتود لکه څنګه چې مخکې ما یادوري وکړه چې موږ تاسو به په دې باندې بحث وکړو چې کوم میتود د یو شاخص دپاره غوره دی چې د هغو په واسطه باندې موږ تاسو د هغو ډیټا جمعواري کړو، خپل شاخص اندازه ګیري کړو په حساب باندې د هغو څومره پروګرس لري، مثلا موږ تاسو څومره موفق یو، څومره ناکامه یو، څومره شاته پاتې د خپل ټارګټ نه. نو دا ټول د ډیټا کلیکشن میتود په واسطه باندې په اساس سره کیږي. ډیټا کلیکشن میتود چې دی هغه یو پروسه ده یا یو تخنیک دی چې موږ تاسو د هغو په واسطه باندې کولی شو چې ډیټا جمعواري کړو، یعنې ډیټا ټوله کړو. دریم اصطلاح د موږ تاسو چې دی هغه ډیټا کلیکشن ټول دی. ټول په ساده عامیانه اصطلاح کې وسیلې ته وایي. د ډیټا کلیکشن ټولز چې دی هغه مختلف ټولزونه دي. لکه د مثال په ډول موږ تاسو فورم جوړوو. د فورم چې موږ تاسو په هغه کې معلومات د ساحې نه جمعواري کوو، د خپله مثلا دته موږ تاسو چې ویل کي ډیټا کلیکشن ټولز ورته وایي. یا مثلا هغه ګایډلاینونه چې موږ تاسو ته مثلا په ایمني ډپارټمنټ کې د دې لپاره جوړوو چې دا تشریح کوو چې د مثال په ډول موږ څنګه ډیټا جمعواري کړو، څنګه مثلا د دونه استفاده وکړو،
هغه راهنمود چې په حساب باندې ورته لارښود هغه هم د موږ تاسو مثلا څه شی دی یو ټولز دی په ایمني ډپارټمنټ کې ولې خپل د ایمني ټولز بیا خپل نور فرق لري موږ تاسو صرف د ډیټا کلیکشن په ټولز باندې خبرې کوو بل خبره ده چې لکه څنګه چې مو یادوري وکړه چې ډیټا کلیکشن میتود ډیر زیات مهم دی نو په همدې اساس باندې د هر میتود لپاره موږ تاسو څه ورته وایي مختلف فرمونه یا مختلف مکانیزمونه استفاده کوم نو دا شو ډیټا کلیکشن ټول نو صرف ساده تعریف یې ده چې فرمونه راهنمود او هغه شی چې د ډیټا کلیکشن لپاره موږ استفاده کوو یا د ډیټا د جمع کولو لپاره هغه ډیټا کلیکشن ټولز دی یا بل څه مثلا چې دا میتا ډیټا ده میتا ډیټا چې ته ویل کی میتا ډیټا دا معنا چې سربیره پر دی باندې چې موږ تاسو مثلا د یو شاخص لپاره ډیټا جمع کوو د مثال په ډول فرض کړه چې د موږ یو شاخص دی چې د هغو استادانو شمیر چې د منیجمنت په برخه کې مثلا ټرینینګ ورکول کی مثال په ډول موږ تاسو سربیره پر دی باندې چې د استاد نوم د پلار نوم د تعلیم کچه مثلا د مثال په ډول د تلیفون شمیره او عمر یې د مثلا دا جمع وری کوي مثلا دا معلومات د استاد نه اخلو ورسره پر دی باندې موږ تاسو میتا ډیټا ته ضرورت لرو میتا ډیټا په ساده اصطلاح کې هغه معلومات ته ویل کی چې د فرم کې ځای په ځای کی ترڅو موږ پوه شو چې دا معلومات چا جمع وری کړي دي یعنی هغه د ډیټا کلیکټر نوم په حساب باندې یعنی موږ هلته لیکو چې ډیټا کلیکټر نیم فار ایگزامپل یعنی هغه څه نوم لري په کوم تاریخ باندې دا معلومات جمع وری شوي دي دا ډیره زیاته مهمه خبره ده ځکه چې موږ تاسو د ډیټا یو خاصیتونه هغه ټایم لاینز دی ټایم لاینز په دې معنی باندې چې هغه ډیټا باید په خپل وخت کې موږ تاسو څنګه کو راپور کو ریپورټ کو ترڅو مثلا په هغه باندې تصمیم ونیول شي د موږ تاسو موفقیت او یا ناکامي چې د پیسو باندې هغه وښیي نو ډیره زیاته مهمه ده باید تاریخ پکې ولیکل شي دغه د تاریخ ټیکل او د ډیټا کلیکټر مثلا نوم او یا مثلا د ډیټا چیرته ټوله شوې ده د لوکیشن نوم د مثال په ډول او هغه د ټولز نوم لکه دا اوس چې ما درته ویل که شاخص نوم موږ تاسو فرضاً د شاخص کوم نوم چې دی د ټولز په سر باندې لیکو دا دته میتا ډیټا ویل کی میتا ډیټا ډیره زیاته مهمه ده چې په هر فرم کې باید موږ تاسو څنګه کو میتا ډیټا ولرو نو دغه اصطلاحات دي چې په ډیټا کلیکشن کې معمولا موږ تاسو د دې استفاده کوو موږ تاسو راتلونکی بحث په دې باندې وی چې کوم ډیټا کلیکشن میتود مثلا په کوم ځای کې موږ تاسو باید کار باندې سو اول ډیټا کلیکشن میتود ضرور دی د هر یو په ګټه او تاوان باندې بحث وکړو نو د نن ورځې لپاره هم دومره کافي دی